په درد باندې هر چا دردېدلی یم په درد باندې هر چا دردېدلی یم ورکه مې خندا جوړېدلی یم و چېرته یې بې وسو په کار رانغلم چېرته یې بې وسو په کار رانغلم او خپلې بې وسې په اور سېزلی یم او سپک به زه یې سپکو په نظر نه شم او زه چې په قدم دې درنو تلی یم او وخت به فیصله کوي چې وخت راشي او وخت یې اوس بې وخته ځکه غلی یم او نظم دی وایي چې د پښتو ادب کلر دی او کبار دی د پښتو ادب کلر دی او کبار دی منل شوی په غزل باندې خیبر دی و د حمزه بابا کلیات له چې نظر کم ملغلرې پکې ښکاري سمندر دی او شاګردان پکې بې شمېره نظیر دي شاګردان پکې بې شمېره نظیر دي هر شاګرد یې ځلېدلی لکه انور دی او د خاطر پکې خواږې غزلې خوند کړي او په مایونو غزلو یې اثر دی و د خیبر د درند پیچومې نه مې زار کړې او کلیوال پکې چینر او ګودر دی او بل شعر دی کې وایي چې په خیبر کې د حمزه بابا شاګرد و په خیبر کې د حمزه بابا شاګرد و خو استاد د زمانې پکې زیګر دی او په خیبر کې د حمزه بابا شاګرد و خو استاد د زمانې پکې زیګر دی او د تیرا سالار یادېږي منتظره د تیرا سالار یادېږي منتظره او لکه باز د تیز په هر لوري نظر دی او بل شعر دی کې چې د خیبر د شاعرانو چې غمخور و د خیبر د شاعرانو چې غمخور و دا چې یاد شو دا غزي فخر خیبر دی او د ساحر پکې پنځیب د قدر وړ دی په غزل کې یې کمال دی جادوګر دی اشنا غر کا ملاکن دی که مردان دی اشنا غر کا ملاکن دی که مردان دی او خیبرای غزل په ټولو باندې بر دی اشنا غر کا ملاکن دی که مردان دی او خیبرای غزل په ټولو باندې بر دی او سیدن شاه استاد په زړونو کې ژوندی دی په وینا کې د دریاب غوندې ژور دی او پاس په سر د تاتارې اپریدی ناست دی پاس په سر د تاتارې اپریدی ناست دی او سیدان ولدي ولی سنگر دی پاس په سر د تاتارې اپریدی ناست دی او سیدان ولدي ولی سنگر دی او چې استاد د رنګینو پکې یادېږي چې استاد د رنګینو پکې یادېږي بل څوک نه دا ملک غلام اکبر دی چې استاد د رنګینو پکې یادېږي بل څوک نه دا ملک غلام اکبر دی او لکه غرونه الفاظونه یې درنوي لکه غرونه الفاظونه یې درنوي د درویش کتاب ملګرو دور ګوهر دی لکه غرونه الفاظونه یې درنوي د درویش کتاب ملګرو دور ګوهر دی او په پریشان کې پریشانی لکه ګل ده په پریشان کې پریشانی لکه ګل ده معطر یې چې هر غزل منظر دی په پریشان کې پریشانی لکه ګل ده او معطر یې چې هر غزل منظر دی او پښتو ادب په کور باندې یادېږي د پښتو ادب په کور باندې یادېږي خړ خیبر له چې نظر کړم بختور دی او یو څو شعرونه پیازي چې هر غزل کې شوخي ده هم مستی ده چې خواږه کوي وینا پیروز او تر دی او اپریدای ساحل په ښه نظم یادېږي اپریدای ساحل په ښه نظم یادېږي ورسره ښه نظمونه خو نر دی خسرو رنګین کلام دی خړ خیبر کې و رنګین کړی په کلم یې هر یو غر دی و آخري شعر دی کې وایي چې نن خو ځکه په تاثیر په خرڅه کېب کړي نن خو ځکه په تاثیر په خرڅه کېب کړي چې په سر یې حمزه بابا صادر دی